سلام سر څنګه یې؟ بعد دغه ته دراسه دا فاصله سره مراد فاصله مراد دا فاصله مراد څه بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. د کندهار ښار فتمنو ولسونو خویندو ورونو درنو ژورنالستانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د روژې مازدیګر مو نیکمرغه. لکه چې جریان کې یاست د ولسمشر په ځانګړې لارښوونه باندې د افغانستان په 5 عمده ښارونو کې چې د هغې نه یو کندهار ده، نن غریبو خلکو ته د مرستې رسونې په لړ کې هره ورځ دوته د ډوډۍ د پخې ډوډۍ وچې ډوډۍ توزیع شروع کیږي. په کندهار کې دغه توزیع د 14,100 شاوخوا کورنۍ سره به انشاءالله روزانه هر کور ته 10 ډوډۍ مرسته کیږي. دغه اصلي او غریب خلک د ښاروالۍ لخوا د یو ګډ هیئت له لوري نه په هره ناحیه کې دو تعیین شوي دي او هغو ته ځانګړی کارت ورکول شوی چې نن د تاسې په حضور کې موږ د دې ډوډۍ د توزیع افتتاح کوو. د دې ترڅنګ په هره ناحیه کې 15 نانبایان په مجموع کې چې په هره ناحیه کې یو نانبایي راځي. دا د ولایت مقام لپاره ځانګړي شوي دي چې ولایت مقام د مدني ټولنو او د نورو دوستانو په مرسته سره به د سپروشانو، کراچیوانانو او نورو سره هم د ډوډۍ مرسته کوي. نو د کندهار د ولسونو په استازیتوب د ولسمشر نه ځانګړې مننه کوو. غواړو چې دغه پروګرام مخکې د پیل نه ښاروال صاحب نه هیله وکړو که څه وایي او وروسته د هغې نه پروګرام پیل کړو. ښاروال صاحب. جناب والي صاحب په اجازه د کندهار ښار ټول دروند او مېړني ولس ته سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم. جناب والي صاحب د پروګرام په اړه باندې راکز او جامع معلومات وړاندې کړل او همدغه شکل به د پروګرام د خیر او مخته روان وي. د کندهار ښار یو ټول پتمن ولس په ځانګړي ډول هغه کسان چې مستحق بلل شوي دي او کارډونه ورکول شوي دي، مې هیله دا ده چې دغه صحي سپارښتنې چې شوي دي هغه مراعات کړي. یعنې د ډوډۍ اخیستلو په وخت باندې چې نانوایي ته راځي باید فاصله یو د بل څخه ونیسي، چې داسې نه وي خدای مه کړه چې موږ ډوډۍ ته ګټه رسوو، د ګټې په ځای مو تاوان رسوو. او د دې سره په څنګ کې یوه بله مهمه خبره دا ده چې دغه وخت چې د دوی لپاره ټاکل شوی دی د 2 بجو څخه تر 5 بجو پورې دی. په دغه ټاکلي وخت کې دوی باید د نانوایانو څخه هغه خپل حق ډوډۍ ترلاسه کړي. که چېرې دوی په ټاکلي وخت کې خپله ډوډۍ ترلاسه نه کړي، هغه ډوډۍ په نانوایي کې نه پاتېږي. موږ د ښاروالۍ د خوا څخه موظف ټیمونه جوړ کړي دي چې د 5 بجو څخه وروسته هغه ډوډۍ چې خلک راغلي نه دي د نانوایي څخه وړه نه ده، په ټوله کې د یو منظم پلان له مخې د 5 بجو څخه د روژه مات تر وخته پورې بیا په نور اړمنو کسانو باندې چې په دستور کې نومان ځای پر ځای شوي نه دي په هغو باندې وویشو. ستاسو د همکارۍ او توجه څخه مننه. د خیره د پروګرام په پیل کې لکه ښاروال صاحب چې وویلې 2 مهم شیان د دې ډوډۍ د توزیع په پروګرام کې. یو، هر هغه څوک چې ډوډۍ ورته توزیع کېږي فاصله باید مراعات کړي. 1 متر فاصله او هماغه ده چې ټول نانبایان چې هغو سره قرارداد شوی هغو باید په خپله مخه کې د فاصلې مراعات کولو لپاره دا دایرې جوړې کړي وي. ځکه موږ نه غواړو چې غریبو ته د ډوډۍ توزیع خدای نخواسته د وایرس د انتقال سبب وګرځېږي.
دوهم دا چې په هر نانبایي کې اضافه ډوډۍ پاتې کېدله او د 2 بجو نه تر 15 بجو چا مراجعه ونه کړه وای نه خیستل هغه ډوډۍ د ښاروالۍ لخوا نه د موظف ټیم لخوا غونډېږي او په ښار کې نورو غریبانو ته توزیع کېږي. مننه کوم د ټولو نه. که څوک څه سوال لري کولی شي سوال. د ښاروالۍ د مختلفو ناحیو د ګډ هیئت لخوا نه دا ډوډۍ دوی ته د 2 بجو د ماسپښین نه تر 15 بجو د مازدیګر ورکوي. په دې شرط باندې چې دو نانبایانو ته مراجعه کوي باید فاصله یې مراعات کړي او هغه دایرې چې د نانبایانو مخکې د موظف ټیم لخوا نه ټول شوي دي هغې کې فاصله مراعات کړي او خپله ډوډۍ نیسي. دا پروګرام هر هفته دوام کوي. امید د موږ دا ده چې د روژې تر اخره دا پروګرام دوام وکړي. ولې که خلکو فاصله نه مراعاتوله د ګڼې ګوڼې سبب کېده، د وایرس د انتقال او د خپرېدو سبب کېده، کېدای شي دا پروګرام ختم شي. دا د مرستو یوه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې موږ نورې سروېګانې هم شروع کړي دي چې د بېوزله خلکو سره د خوراکي توکو مرستې هم پیل کېږي. سبا به انشاءالله لومړۍ برخه د 3-4 ناحیو د بېوزله خلکو دپاره تقریبا د 1,000 نه اضافه کورنیو سره هغه مرسته هم د دولت د تجارانو او د مؤسساتو لخوا پیل شي انشاءالله. مننه. شروع به وکړو. کارت والا چیرې ده وروره؟ راځئ نایبي صاحب اول کارت والا نایب والي دا د کارت والا ډوډۍ وکړي. مهرباني راځه دغه جاڼۍ د ټولو نه زیاته مننه.